د چک جمهوریت په بېکوف تاریخي ماڼۍ کې د 19مې پېړۍ نادر شراب له بیا رغونې وروسته د خلکو لیدو ته وړاندې شوي دي. دغه 133 بوتله شراب د دویمې نړیوالې جګړې په وروستیو کې د ماڼۍ د پخوانیو مالکانو لخوا د یوې کلیسا تر ځمکې لاندې پټ شوي وو. شراب تر 1915 کال پورې پټ پاتې شول، خو له موندل کېدو وروسته یې د ساتنې او ارزونې چارې پیل شوې. کارپوهان وایي د ځمکې لاندې سړې او مرطوبې فضا د دې شرابو کیفیت په ښه ډول خوندي ساتلی او ځینې بوتلونه یې لا هم خپل اصلي ځانګړتیاوې لري. اوس دغه تاریخي ټولګه چې له 1892 تر 1899 کلونو پورې شراب پکې شامل دي د ماڼۍ په موزیم کې نندارې ته اېښودل شوي دي.